بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ما داسې اورېدلی دی چې نبي علیه السلام تر سارا ښار ښه ګاڼی، او دا خبره څومره صحیح ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې صحراوې هم پر څو ډوله دي او ښارونه هم پر څو ډوله دي. پیغمبر علیه السلام چې کوم صحرا یاده کړې ده، هغه هغسې صحراوې دي چې هلته دین نه وي، هلته علم نه وي، هلته دعوت نه وي، هلته یو څوک د دین د خبرو د زده کولو لپاره هیڅ لار نه لري. هغه باندې هغه غرونه او هغه دشتې، هغه بیدیاوي چې هلته د دین ناخبري وي، د علم ناخبري وي، هلته جهالت د نه علم په وجه، د نه مذاکرې په وجه، د نه دین په وجه باندې جهالت ورځ تر بلې زیاتېږي. لا یزال رب جل ذکره هم د داسې کسانو بدي بیان کړې ده. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. هغه د بانډو او د دشتو خلک هغه په کفر او نفاق کې هغه سخت دي. ولې؟ هلته هېڅ علم نسته، معلومات نسته، معقولیت نسته. او یو هغه صحراوي دي چې هلته علما یي، هلته دین یي، هلته علم وي، هلته دیانت وي، هلته تعلیم او تعلم وي. داسې صحراوي بیا د دغه اوس د فتنو ډک بازارونو بیا داسې صحراوي بهتري دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای افضل البقاع، بهترین ټوټې د مځکې و الله ته، یا احب البلاد الى الله مساجدها، هغه تر ټولو محبوب ترین ځایونه الله ته مسجدونه دي. و ابغض البلاد اسواقها، ابغض البلاد الى الله اسواقها، او کما ورد عن النبي صلی الله علیه وسلم. تر ټولو ترین ځایونه ښارونه دي. دا چې په ښارو کې فتنې زیاتې وي، هلته شیطانان راځي، کوشش کوي چې خلک په خرابو سوداو، دوکو، درواغو، فریبونو سره اخته کړي. البته هغه منطقه چې هلته علم و تعلم وي، هلته د دین بیان وي، هلته مذاکره وي، هغه چې هر چیرې وي هغه بهتر دی. خبره د علم او د دین ده، خبره د دې ښار او د سارا پر دغه طریقه نه ده لکه تا چې یادونه کړې ده. اوس الحمدلله ټولو ساراو ته دا نږدې ساراوي ټول علم ورځي. تقریبا کمې فتنې چې په ښارو کې دي په ساراو کې نسته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.